ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. من په دې قرآن کې خلق په هر ډول وپوهول خو انسان ډیر زیات جګړه مار دی. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. هغه ته چې کله هدایت راغی نو د هغه لمنلو او د خپل رب له حضور څخه له بخښنې غوښتلو نه هغوی څه شي منع کړل. له دې پرته نور هیڅ نه دي چې له هغو سره همغه څه وشي چې له مخکنیو قومونو سره شوي دي یا دا چې هغوی عذاب مخامخ راتلونکی وویني. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. مون پیغمبران له دې کار نه پرته د کوم غرض لپاره نه لیدو چې هغوی د زیری ورکولو او اخطار ورکولو دند سرته ورسوي. خو د کافرانو حال دا دی چې هغوی د باطل وسله راخیستې د حق د ټیټساري ښودلو هڅه کوي او هغوی زموږ آیاتونه او هغه اخطارونه چې ورکړل شول ټوکې ګڼلي دي. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. او له هغه چانه غټ ظالم بل څوک دی چې هغه ته د هغه د پروردګار د آیاتونو په اورولو نصیحت وشي او هغه ورڅخه مخ واړوي او هغه ناوړه عاقبت هیر کړي چې د هغه سره رښتیا د ځان لپاره په خپل لاسونو سره کړی ده. کوم کسانو چې دغه کړن لار کړی ده د هغه پر زړونو مون داسې پوخه چولای دی چې نه پرېږدو هغه د قرآن په خبرو وپوهیږي او د هغه په غوږونو کې مو کوڼوالی پیدا کړی دی. ځکه هغوی هر څومره د هدایت خواته وبلي هغوی به په دې حالت کې هیڅ کله سمه لاره ونه مومي. وربك الغفور ذو الرحمة لم يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ستا رب خورا بخونکی او رحم کوونکی دی. هغه که د دوی په کړو وړو باندې د دوی مؤاخذه کول غوښتلی نو سم د لاسه به یې عذاب لیږلی وای خو د دوی لپاره د وعدې او نیټه ټاکل شوې ده او دوی به له هغې نه د ځان ژغورلو او تېښتې هیڅ لاره ونه مومي. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. دا په عذاب اخته شوي کلي ستاسې تر نظر لاندې موجود دي. دوی چې کله ظلم وکړ نو مونږ دوی هلاک کړل او د دوی هر یو د هلاکت لپاره مونږ نیټه ټاکلې وه. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. دوی ته لږ هغه کیسه واوروه چې موسی علیه السلام ته پیښه شوې. کله چې موسی علیه السلام خپل خدمتګار ته ویلي و چې زه به تر هغه خپل سفر پای ته ونه رسوم تر څو چې د دواړو سیندونو یو ځای کېدو حتی ونه رسېږم که نه نو زه به تر ډېره وخته پورې همداسې روان یم. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. نو کله چې هغوی دواړه د هغو دواړو سیندونو د یو ځای کېدو حتی ورسېدل نو له خپل ماهي نه غافل شول او هغه په داسې شان په سیند کې لاړ لکه چې کومه پخه لاره جوړه شوې وي.